د سحر لخوا نه سکس کول ولې ډیر مهم وي او هغه خلک چې د سکس ډیر شوقیان وي نو د سحر لخوا نه د سکس وکړي او په دغه ګټو د ځان اخته کړي. سلام ګران لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامع او پردن وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره حاضر یم. هیله ده چې د پام وړ مو وګرځېږي. تر هر څه دمخه باید یادونه وکړم که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګمري نشان ووهئ. مننه. د سحر لخوا نه سکس کول کومې ګټې لري؟ که غواړئ چې د دغو ګټو څخه ځان خبر کړئ نو د ویډیو تر پایه راسره اوسئ. اکثره خلک په ډیر وخت یعنی ډیر هغه خلک چې په 100 کې 90% دي هغه د شپې لخوا نه سکس کوي، خو د دغو ګټو څخه بیا دوی نوي خبر خو خپل ځان خاص خوشحاله ثابتوي او خوشحالي خپل ځان ته ورکوي، خو د آینده ژوند په قصه کې نه اوسېږي. اکثره داسې خلک وي چې دغه کار په نیمه شپه کې کوي، خو اکثره بیا یې په 10% په دغو ګټو باندې ځان خبر کړي او له دې څخه ځان با خبره ساتي. که غواړئ چې د دغه پیدو څخه ځان خبر کړئ نو دغسې غوږ ونیسئ او د دې ویډیو تر پایه هغه مرحلې ځان باندې ثابتې کړئ یا هم هغه مرحلې ځان ته غوره کړئ چې زه درته وایم. که تاسو پام کړی وي نو د سحر لخوا نه ستاسو ذکر په ډیر قویوالي یا په ډیر مضبوطوالي باندې په خپل پرتوګ کې خیزه کې وهي. د دې لامل دا چې د شپې کم یعنی ډیر کم خواړه چې ویټامین دار وي د شپې لخوا نه خوړل شوي وي نو هغه ویټامین بیا د سحر لخوا نه ډیر تاثیر لري. که غواړئ چې هغه خلک چې بچیان نه پاتې کېږي یا هم په هورمونونو کې کموالی وي نو د سحر لخوا نه د سکس کوي. د شپې د دومره طاقتور خواړه نه خوري لکه څومره چې زه ورته وایم، یعنی که متوسط خواړه هم چیرته وخوړل شي د شپې لخوا نه چې یوه مڼه هم وخوړل شي نو د سحر لخوا نه به مثبت دومره غټه فایده وي چې په ذهن کې به هم ستاسې نه وي راغلي. ډېر خلک د سحر لخوا نه سکس نشي کولی خو ډېر اکثره خلک په 90% د شپې لخوا نه سکس کوي. د شپې لخوا نه چې تاسې چیرته هغه خواړه چې تر څو تاسو خوړلي وي نه هضم کېږي او نه هم کوم ویټامین تولیدوي، یعنی تر سحره پورې که هغه خواړه پاتې شي په خېټه کې هم ویټامین تولیدوي او هم په بدن کې هورمونونه جوړوي نو کولی شي هر ټیم تاسو د سحر لخوا نه سکس وکړئ. د کومو خلکو چې ماشومان نه کېږي یعنی د ښځې ماشومان نه کېږي د هغوی په معنوي کې کمزوروالی وي یا هورمونونه ختم وي او یا هم پلاستیکونه نو تاسو کولی شئ چې د سحر لخوا نه سکس وکړئ. د سحر لخوا نه تر ټولو بهترینه وخت دی، یعنی هغه خلکو لپاره دغه بهترین وخت دی کوم خلک چې د بچیو خاوندان نه وي او هورمونونه کمزوري وي ویټامین دار نه وي یا ویټامین کمزوري وي نو کولی شي د سحر لخوا نه یو ځای والی وکړي. نو خدای دې وکړي ملګرو چې زموږ د ویډیو څخه غلط مطلب وانخلي. زموږ ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. مننه.